اداکاره امیره 3 کاله مخکې چې د خپل مور پلار سره تعلق ختم کو او ویل چې ځان له آزاده زندګي تیروم په کراچۍ کې ځان له فلیټ ونیو په کراچۍ کې په فلیټ کې اوسېدله. اداکاره امیره دا غوښتل چې ځان له آزاده زندګي تیره کړم د مور پلار په انډر کې هم نه یم او زه چې دی ځان له آزاده زندګي تیره کړم او زه چې دی نه چا سره اوسېدی او نه څوک زما سره اوسېدی زه صرف ځان له آزاده زندګي ما تیرولې. اداکاره امیره چې ده کنه نو هغه یوه میاشت مخکې وفات شو د خو دغه نه هېڅوک نه دي خبر شو چې دا د دنیا نه رخصت شوې ده. چې کله پولیس چې دی نو اداکاره امیره چې کومه پلیټ هغه ته ورغللو نو اداکاره امیره چې دا د دنیا نه رخصت شوې وه. د دې دا باډي چې ده نو یوه میاشت مخکینۍ وه چې کله هغه انویسټیګیشن شروع کړو د اداکاره امیره پلار ته رینګ وکړو نو پلار ورته مکمل انکار وکړو چې تاسو خپل انویسټیګیشن چې ده نو جاري وساتئ او په دغې لاش پسې موږ نه درځو دې زموږ سره مکمل طور باندې تعلقات ختم کړي دي. پلار یې د لاش راوړو نه مکمل طور باندې انکار وکړو. اداکاره امیره چې ده نو یوه میاشت مخکې وفات شوې ده او د هغه نه هېڅوک نه دي خبر شو او چې کله پلار ته پته ولګي که نه نو پلار ته هم انکار وکړي ځکه چې دی ځان له آزاده زندګي تېروله د آزاده زندګي یې غوښتله د خپل مور پلار خبره یې نه منله د خپل مور پلار غلامي یې نه کوله. پلار چې دی نو د هغه د لاش د وړو نه هم انکار وکړو چې دې لاش زه نه وړمه. د ویډیو مطلب او مقصد مې صرف یو د پښتنو دا چې ده نو اداکاره امیره ده او دا چې ده نو وفات شوې ده که نه د دنیا نه رخصت شوې ده خو د دې نه هېڅوک نه دي خبر یوه میاشت چې ده نو مخکې وفات شوې ده. او په دې ویډیو کې زموږ دپاره دا عبرت دی پښتنو چې چېرته هم جنکوله نه دي په کار چې هغه خپل مور پلار نه د خپل ورونه نه دا خبره وکړي چې ځان له ازادي غواړم. کومه جنکۍ چې ازادي غواړي نو دې ویډیو نه لږ عبرت واخلئ ګوره ټول عمر به تباه او برباد شي زندګي به هم ختمه شي بیا به پلار او ورونه په لاش پسې هم نه درځي چې راشه چې دا لاش راوړم او چې دا به خښ کړو. پلار دې اوس انکار کړی دی د دې جینۍ نه چې زما دا لور نه ده دا سره وجې نه چې هغه ولې خبره نه منله او هغه چې دی نو ویل زه ځان له ازاده زندګي تېروم او زه به همیشه دپاره صحتمنده یم او زه به همیشه دپاره ژوندی یم. دې داسې سوچ کړی خو بلکې داسې نه ده. که تاسو چېرته هم ټول خلک چې دی د دنیا نه روان دي اوس په اداکاره امیره باندې دا هم تنقید روان دی چې د خپلو سره تعلق ډېر زیات خراب و نو په دې کې به اوس تاسو ځکه ګوتې نه وایئ ځکه چې اوس هغه د دنیا نه رخصت شوې ده هغه چې ده نو څنګه کار نه دی. تاسو په دې کیسو کې اوس بالکل ګوتې مه وایئ چې څومره پښتانه زما ویډیو ګورئ خاص کر جنکو له دا پکار دي چې چېرته هم چې دی نو د خپل مور پلار نه او د خپل وروڼو نه ازادي مه غواړئ که نه زندګي هم تباه او برباد شي بیا.